محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شيخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبد الواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. نو دغه آیت کریمه چې ما یې دا نیمه برخه اوس تلاوت کړه دا خو 280 آیات دي د سورة بقره او حکم چې را روان و حکم خو نو 8 حکم د دین په باره کې و دین پورته ویل کېږي هغه معامله چې په پور سره کول کېږي څنګه معنا یا شی چې تو ورکوې خرڅوې دا نغدي پیسې پور دي یا دا رقم دی چې کوم شی ته رانیسې هغه شی پور دی په خپله پیسې نغدي ورکوې لکه د سلم په معامله کې چې موږ مخکې ذکر کړی وه کیدای شي په یاد مې نو هغه مسله دلته را روانه ده مخکې د دې خبرې ذکر الله پاک وکړي چې تاسې دغسې د پور معامله کوئ نو ویې لیکئ په کاغذه کې مګر په شریعت کې چې دی په کاغذه شی نه ثابتېږي چې ته اوس یو چا سره شی د مثال په تور پور دې پر باندې دی برابر دغه دی ما د په دواړو لیکلي خط راوړي خط باندې قاضي فیصله نه کوي شی چې ثابتېږي اثبات چې کول کېږي په شاهدانو کول کېږي خط فقط دا کار کوي چې شاهد چې ورته وګوري ور په یاد شي دا او پلاني واقع و ولا غدي ازما د ختم پرسته دا د یو یاداشت لپاره دی اصلا خبره چې ثابتېږي شاهدان برازي په اشهد بالله به شهادت ادا کوي چې زه په اشهد بالله شاهد یم چې دغه سړي زما د مخه اقرار وکړي چې موږ دغسې معامله سره کړې ده یا زه خپله ورته ناست وم چې دا معامله یې کوله ما په سترګو ولیدله دغه رقم په غوږو مې واورېدې د دې خبرې باره نو بیا دا حکم ثابتېږي نو خلص د خبرې یې څه هغه دا دی چې په دغه خطه باندې چې ویې لیکې د قاضي په مخ کې که سبا جنجال پېښ شي په خطه اثبات نه کېږي قاضي وایي خطونه خو هر څوک لیکلی شي شاهدان غواړي نو که ته دا د خطه خبره نو پالتوس به چې وکړو بیا هغه هم پیدا کوي هغه بیا دغه د شاهد هغه مسله ور په یاد کړي چې پر دغه رقم باندې و چې خپل د سخطو د اشیان پکې کې وویني اگر چې د سخط هم ضروري نه دی خو دا خط چې دی یو کومک سړی ته ورکوي کومک به په آیات کې راشي چې کوم کومک درکوي هغه به هم ذکر شي نو ترجمه ته به اوس متوجه شو الله پاک فرمایي د دې ځای نو د څلورم جز د آیات کریمه شروع شو واستشهدوا تسی طلب وکړي د شاهدان
څونه قدر شهیدین دوه شاهدان الله پاک طلب د شهیدان وکي دوه دانې من رجالکم د نارینو څخه ستاسي په من رجالکم کې خطاب وچاته دی او هغه خلکو ته خطاب دی چې د آیات سر ځنې را شروع د آیات سر کوم پیدا کړي په پیږي د آیات سر خدا غو یا ایها الذین آمنو هغه کسانو چې مؤمنان است نو دلته علاوه استش د نارینو څخه خلاصه دا چې کافر د شهیدی ووتی کافر په دې مسله کې نشي شهید کېدلی فإن لم يكونا كثير دي دواړه نو رجلین نارینه فإن لم يكونا تسمیاس ولا دغه دوه شهیدان نو چې نو رجلین دي نارینه نو دي نران نو بیا څه چل وکي فرجل و امرأتان الله وی فرجل بیا یو سړی و امرأتان یوه شذ بیا دا چل وکي قرار یو سړی پیدا کی یوه شذ پیدا کی سر ملګری کی دا یوه شذ به د یو ځای ونشي چې دا نو دې ممن د هغه چا څخه ترغدون چې ستاسو خوشي من الشهداء د شهیدانو څخه په شهیدانو کې خو بیا خوش د سړي کم یو دي چې موږ ته خپل فکر سره درواغجن شهید مو خوش دي په دې څه باور دی خو بل ورځ بار بیا یا ځکه شهید نو خو ګرد عمر په مسله کې چې د سړي شهید په کاریږي چې د سړي د پر ایمان د پر غیرت او جوان مرګي اعتمادي چې دا چې بیا نو کوي کې د شهیدی نه او بار بیا خپل شهیدی په سر ادا کی نو الله دا ول چې اساس په شهیدانو کې خوش هغه په دې کې اشاره سو دغه ته شهید به عادل فاسق بنی نو الله پاک څوي وای دوه نارینه کدوه نه و یو در دوه شذي مګر و دا مسله چې د ارزای به نه تطبیق کیږي ځینې احکام ځینې دغه څخه مستثنا دي بل ځای په نور آیاتو کې بیانېږي یو لکه په زنا کې د زنا مسله کوه هلته چې دی نه شذي پکې کیږي دا یو نه په دوه نه پرو کار کیږي هلته څلور نه پاره غواړي په شهیدی څلور به څلور سره بناري نه په حد کې د زنا کسرې پر چا د زنا حد ثابتي د زنا حد سل دوریج یا غرج مسنکسار دي د زنا مسله خورا خطرناک ده نو په دغه چې الله پاک یې سره پټي د خلکو په خلو کې نه ویل که یو څوک سړی پر زنا وویني شهیدان نه لري پلان لري کوي ما پلان پر زنا وونی نو خو برابر قاضي ته مسله ولا قاضي ورته څلور شهیدان پیش کړي به نه لري د دې پر ځای چې پر هغه سړي حد جاری سي پر د باندې اتیا دوری جاری کیږي د قذاب شتاوجه نه کې خبره ده ته کړه د دې 500 ورته تلکونو قسمن وخت چې په دغه استورګي میقاضي صاحب ولا چې ولي هغه استاسترګي په لکه قران دغه شرط ورته شي د څلور شهیدان به برابر هغه شهیدان به دغه سوای وای لکه رنجوننی و سلای څنګه پر رنجوننی نو ما دا رقم ولید دغه رقم شاید به ته پیدا کوا نو دا لار د سی ورته سخت کړل چې خلک په خله لاس ونس وای درجه پر یو قصه راوړي روایت قوی نه دی وای وخت حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه را روان و برای دغه یو څوک پر بدکاری باندې ولیدي د چې خطبه ترالی د جمعه د خطبه ته چې خطي ویل چې د حضرت عمر په خلافت کې هم دغه رقم کارونه دا اوس د شروع په کول حضرت علی پر وګل چپ التي ذات والشجاع مالا أنا ده يقصدم حضرت عمر صاحب شبسو خير خطبه ولا خبره بيان نکړي بیا پښتنو کې تاسو فرمادونه دغه دول زخه پوس ولم چې راځي رنګ مغیر او سره بد شي جدلی دي مګر خودلته مسله د شریعت دا واستاله چې توجه نه نو خو بیا خو ته غوښته کېږي د مسله د پاره چې باید په سلور شهیدان ثابته کې په سلور شهیدان ته درلود خو نه درلود خو الټه معنا برعکس پر تابع حد قذاب جاری کړي محدود بالقذاب کله د مؤمنانو امیر المؤمنین جوړېدل چې امیر المؤمنین پر ته حد قذاب جاری وای نو د بغرد مر چې لولا عجل هلك عمر عجلنا يا عمر په بد هلاکت په بد هلاکت بن سوی وای شو چې د فتح را لره راکړ نو ګوره اسلام دغه خبرو د پټواله د پاره کوشش کوي نو یو مسله چې استثناء سو د زنا بل مسله د قصاص د قصاص په مسله کې چې پر یو ځای باندې ته دعوا کوي پر یو چا چې دیزما قریب وجلی دي قاضي وای شهیدان راول شهیدان سره ولته به شزه نسی کیږي دوه نارینه غوښته کیږي نو ګوره د نارینه واجب قید دا په حدود او په قصاص کې نارینه شرط دغه آیات به تعالی تدلی نه ګرځي په واجب شي زرا او خواشي زمته چې سل شي زرا ولنه په شي کې په قصاص کې بدوا نارینه خامخه او د زنا په مسله کې بیا څلور نارینه خامخه دا د معاملاتو د پاره دغه چې د انسانان معامله او راکړه ورکړه سره کې قانون دستور دغه دی لکه د دین مسله هغه متفزین کې ځینجل اکړي کېدای سپې دلی اسنو نو په جزه کې وس یو مسله سواغه ده چې د شاهد صفات څه باید زده کړي اول صفات اسلام دي
د اسلام شرط کومه ځای وفهمول شو هلته په سر کې یا ایها الذین آمنو هغه کسانو چې ایمان مو راوړي نو خو چې ایمان یې راوړي دلته متاول من رجالکم ستاسې د نارینهو څخه نو مؤمن خو به وي چې زموږ د جامه ګرځي خو هغه وخت ګرځي چې مؤمن نو ایمان و اسلام یې لومړنی شرط شو بل شرط یې عقل دی دوهم دریم یې بلوغ دی چې غټ وي عاقل معنا لیونی به نه بالغ چې کوچنی نه څلورم شرط حریت و ازادي ده دا درې شرط به د کوم ځای معلومیږي اذا تداینتم بدین هغه وخت چې تاسو یو معامله په پور سره کوي معامله کوچنی نه کولای شي خو نیس کولای نه خلویواله شرط معامله لیونی کولای شي نو مرمدار چې دی پرسدواله شرط مریی معامله کولای شي خپل سر مریی خو د غاړي کالی له خپل نه د بل څنګه معامله وکي درې شرط دغه اذا تداینتم بدین دغه څخه په همول شو د امنو څخه ایمان او په همول شو د څلور پنځم شرط عدالت دی هغه دغه د ممن ترضون من الشهداء چې دا شهیدان به دغه چا څخه یي چې تاسو خوښ دي شهدا او د ډلې څخه نو موږ خو ګرځو مر پاسقان نه دي خوښ خلاف الوعده خلق مونږ نه دي خوښ عدالت دغه ځای وس د دې خبرې دلیل بیانوي چې دا شذو کې ولې دا رقم وسوله چې دوه شذې د یو ځای ودرېږي الله پاک واجب اند جاءت تغدل کچيري يرجنسي غدلالت خو گمراهی ته ویل کیږي نو چې هغه شیان یې څه وکیلار وکړه چې څنګه خبرې وکړي دا وسه وایي نو برای امراد موږ څنګه ترجمه کو ان تغدل اند جاءت تغدل کيرجنس ولا احداهما يود دیدو فتذكر ور پیاد به کې احداهما و د غیبیت الاخرى غبل به بار ور پیاد کې سره کومک بشنو نو چې د دوه شذ عقل پر له ځای کې وای کې د ونه نه ځای ته رسیږي دغه ځای څه به مدوغ خلق کوپر د بواحد ته معلوم سي پر ټولو رادیوګانو او اخبارو او ټلویزیونانو دا خبره شروع ده چې نرو شذ سره برابر نرو شذ سره برابر دي الله پاک د دوه شذ شایګه د یو پر رقم باندې کړل چې دا د یو ځای نيسي نو د الله خبره څه به موږ څه نه اورو نرو شذ چې په حقوق کې داسې برابر دي کله شذ پر یو چا حق باندې وهم قاضي او مسلمانان مکلف دي ځنی ور اخلي به کله نر پر یو چا حق باندې ام به ځنی ور اخلي د سنې شذ حق ته چا څنور ور اخلي د نرغي ور اخلي دغه فرق به نه کوي یو د دې مساوات د خلقت د لاري هغه ګر سره امکان نه لري د مثال په تور نرلنګ دایسي چې بروي زم غواړم چې څلور به چې وځيږم نو خو د نر د نس اولاد چاته نور کول کیږي دا د شذ کار دی د مثال په تور نر چې بیا کم کارونه کوي شذ او غزات ورتلای ولا کس چې نر په کم ځای کې په کم سنگر کې بیا ځان ټنګي الته بیا ته دار ټنګي چې دغه بیا ساعت د مثال په تور کښتۍ ته پانی سده شوزو نبز بیا وګوره چې سره کم دي کمټر ته کانی چې د نبز وګوره چې څه دي کټکانو بمبار شروع شي بیا ته وګوره چې د دې څه دي خو په خلقت کې به الله پاک دا نور سخت جوړ کړی دی دا به کمزوري جوړ کړی حتی په اندامو کې فرق دی ته د شذ لاس راته کې چې څنګه دی د نر لاس راته کې لکه څنګه یو لکه درګه ته چې لاس ور بل لکه سپانج ته چې لاس ور دا دوه کله مساوي سره خطلای شي نو الله فرق ور کړی دی نو په رادیوګانو کې دغه ځای چې دی دا چې په دې ځای اکثر وخت داسې د فسخند پر کم پر راشي چې او دا خو نو چې دی وای دوی شې دی ونر سره برابر دي فرق څه دی یو دماغ دی المزم پر دواړو یو رقم فرض دی روزان پر فرض بس نو شایجم الله پاک دغه د وای دی دایره نو کی ډیره ده کله یې دل غلطه دل دا بل به ور پیادي دا یو چې غلطي څنګه غلطي ګای د دماغ څخه پر واقعات ته دا پر شاهد کړی د دماغ یو څه وتل ده دا بل به کومک سره وي ګای د دواړو په دماغ کې خو د دې فصاحت پر حال نه دي الته چې شایده ده کې د قاضي او مخ ته قرار هغه معامله نیمه ذکر کې نیمه نه کې ذکر ابل بجخ پورو کې چې خوري هغه پلانې ځای یې هغه مر سره ملګری که خو دغه رقم و نو غلطی که په کم ځای کې پیښه ده یا ګر سره ځنی یریدل یا ګر سره خو نه ویره د ادا په وخت کې سم پر پریوتی سره ګنګوړه کېدل یریدل دا بل به کومه کوي د جدوار څخه تعبیر الا په ان تغدل وکي اند جهه څخه تغدل کې یرجن کېدل احداهما یودتی یا ګر سره په مضمون کې یرجن ونی او په یاد یا په ادا کې سره ګنګوړي کېده په تذکر ور په یاد به کې احداهما ودایوت الاخرى غبل نو دا به شزم پر ځان بد نه لګي په حدیث کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راځي پیغمبر علیه السلام وشوز ته خطاب کاوه باره ولتسخ خصياس ان كنا ناقصات عقل ودين ولتسخ د دین د لار ام ناقصياس د عقل د لار هم ناقصياس فشوز کې یو پښتنه ځکه یا رسول الله ما نقصان دیننا و نقصان عقلنا زموږ نقصان په چی کې دي چې راته وای چې تاسو ناقصات العقل والجن یاست رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه آیات ورته وای ولکه د عقل پراوي نو الله پاک به تاسو دی د نر سره نه برابر ولې اره بابا د نر سره سر په سر وای نو سر په سر نه په شاهدی کې یادو
په شاهدي کې هغه د تا ته چې کوم بوت درکړي نو د شاهدي ادا کول خو هلته پر سم یاد باندې بنا ده چې د سړي خبره سم یاد نو خو ستا په دماغ کې سمه نه راځي دغه نقصان د عقل دی ښځو ټولو ومنله انکار یې نه دی کړی د الله د خبرې څخه حقاني یې شوې چې سیې دي والنقصان د جن مو چې دی رسول الله السلام ول د جن نقصان دی دغه دی په میاشت کې یو څو ورځې مکررې ټاکلې تاسې خامخا د لمانځه څه نه پاتې کېږي لمونځ نشي کولی معنا هغه د دې میاشتانه مریضۍ ته اشاره وکړه خو دین جادي در ما کم دی زه ګر د میاشت پرل لمونځونه کوم نارینه ورته وایي ښځې ته وایي ته پرل لمونځ نشې کوی که یې ګناهکاره کې پوره کوې معنا په هغو شپو کې چې ته په خپله مریضي کې ته راولاړه شې اودس تازه کې لمونځ کې خو ګناهکار یې لمونځ کله سیي دي خو په دغه وخت کې ته نه تلاوت قرآن کولی شې لاس لا نسې وړی مسجد ته نسې ننوتلی نو خو دا بنجس پر تا دی برای ولا نبی علیه السلام الشه د لمانځه خو ګر سره معاب شي په دغو ورځو کې اووه ورځې کې حیض دی یا لس ورځې دی یا درې ورځې دی خو معاب روژې په میاشت کې هم روژه ته پوره نیولی شي خو نیسې نیولی نه راغلی چې دا سره چې شروع کړو پر دا پای ختم کړي ښځې ته که مریضي پېښه شوه په دا میاشت کې کله یې نیولی شي که ونه شي اعتبار نه لري بېرته به قضا راوړي ول دغه نقصان د جن دی نو یې امر سره ومنل مګر زموږ د وخت ښځې چې دي د هغو څخه دا حیا د هغو څخه دغه د ایمان په باره کې د اسلام په باره کې د دوی عقیده دغه نوې رڼا چې راله دی چې نوې تعلیم بولي دغسې عمله یې پر وکړه د قرآن دغسې احکام د حدیث دغسې احکام قرار دغه رقم داغدار یې کې دغه خبره رد کړي هغه د جن خبره رد کړي یا بس د نره سره سر په سر ورته وایه چې په دغه کافر کېږي چې دا خبرې ته کوي رب العالمین پسې بله خبره کوي په دې جز کې ولا یأبى الشهداء اذا ما دعوا ولا یأبى منع دې نه کوي الشهداء شاهدان اذا ما هغه وخت دعو چې دوی دعوت کړه شي د هغه تیرې خبرې نتایج یې وکړي چې واستشهدوا شهیدین تاسو شهیدان راوغواړئ چې شاهدان شهیدي ادا کړي دلته الله پاک وایي ښه یو سړی رالی تا ته پلانی کاکا راځه هلته موږ یو قرارداد لیکو زه سرای رانیسمه دا پیسې په پور دي ته به هلته پر شاهد شې ځه کاشکه زه نه یم خلاص اوس ورته چې ته وایه ځه کاشکه زه نه یم خلاص نو هغه څوک شاهد کړي پیرانان راولي که ملایکې راولي خو دغه ته په مخه ور راورلې بل ته ورسې هلکه راځه راسره هلته به شاهد شې موږ یو قرارداد لیکو ته ورته زه نه یم خلاص الله وایي شاهدان دې منع نه کړي ورسره ولاړ دي چې درځه دې ته وایي تحمل د شاهدي شاهدي ګوره په دوه رقمه موږ تعبیرو یو دا دی چې قرارداد کېږي سړی پر لیکي هغه ورته حاضر کړي وایي ورته تحمل د شاهدي وکړي تحمل معنا شاهدي په شا کړل اوس نو د شاهدي په شا ده بل وخت که جنجال سره پیښ خو د ته بیا ضرورت پیدا کېږي چې ورسې شاهدان راولي بیا سړی رالی چې سبا د خیره سره په محکمه کې ته په کار یې زموږ مسله چې و په هغې کې زموږ څه ګډباړ راغلی دي ته به شاهدي ته راسې دې ته ځه کشف راچاو زه نه یم خلاص و دې خبرو ته چې ستا سره به شاهدي ته ځم اوس بیا ما کچارۍ ته بیایې یا د مثال په طور ما محکمې ته بیایې دا زه نسم کولی په دې دواړه صورته کې الله شاهد منع کړي که تحمل ته بیولې هم به ورسره ځې کېدای شي په خبره پوه شوې او که ادا ته بیولې هم به ورسره ځې مګر دا فرق به کوې تحمل ته کتلې الله وایي دا منع مه کوه ورسره ولاړ شه دغه تګ مستحب دي د منع حق لري دا هدایات موږ ارشادات دي ارشادات دا معنا چې ښه کارونه دي که شاید ویل چې زه نه ځم وروره نو چې نن دې و تحمل ته بوتلم خو سبا مې ادا ته بیا زما په وسه ولاکه کېږي زه روزانه مزدور والام یو ګړی نه خلاصېږم نه دی ګناهکار مګر که په اوله پلا ولاړې قرار یې وژاوروړه شاهدي ولیدل معنا هغه عقد یې ولیدی د شاهدي برداشت یې وکړي بیا بل وخت هغه سړی باره رالي باره راځه هلته زموږ جنجال دی اوس به شاهدي ادا کړي اوس دوه قسمه کېږي که په دغه مسله کې شاهدان لس پنځلس نفره شاهدان وو هر شاهد ته دا حق شته چې ورته وایي چې ځه کاشکه زه نسم تللی پر ما خو به نه واجب خو شل نو شاهدان یې ورسې هغه ته سره بوځه او که دا رقمه چې دته معلومه چې بل شاهد نه په دې مسله کې غزو پلانې کاکاو دلته پر ده باندې فرض واجب ده دلته که دی نه دا کار حرام دغه رقم بله مسله به مور سره زده کړي د ملا صاحب څه پوښتنه وسه چې دا حکم څه رقم دی دی په دې پوهېدی چې بابا خو د بل ملا څه وکړه نور فقها هم دلته موجود دي ورته ویلی چې زه نه خلاص یم نه وخت لرم لاړ شه ځه نه ګناهکاره کېږي که دی پوه شو چې په دغه علاقه کې د دغه مسلې استعداد د بل چا سره ولاکه شته سیدې د منځو خبره خو جلا ده زموږ خلکو احکام نشي سره جلا کولی د ژړا خبره خو دغه ده د لیز د زیرو کښنی دي وایي زما سره سړي پوښتنه وکړه په لار کې ولاړ دي چې دا رقم پېښه شي روژه ماته ده که نه ده ماته وایي زه هم د مولوي صاحب څه پوښتنه کړم یا دغه څه نه کوم اوس دی شرمېږي اوس ورته وایه چې نو دا به پکې دي چې دا چې حکم درکې ته څنګه عمل په کوي خو د خپل لمونځ نه دی زده نو دا شیان چې دي ګوره په جن ډرې وهل دي جن که تا ته مهم وي د خپلې مرضي پوښتنه د کښني څه کوي چې هلکه زما پیچ کېږي زه چې شي وخورم
ډاکټر ته ځغلي الله تبارک وایي چې ډاکټر بیا پښتنه ځنی کوم د کلی په تجربه کار سپېرډری په خله لا نه کوي چې هغه درته وایي چې سپېرکی اخره چې یا ډاکټر ته ځم ورور دغه د اوله پلا درو دا به سړی کیږي یو دروند پیسې دی دوا به سم راک نو خو جنم دغه رقم دی را مسله به الته پښتې نو قدم لا څه پښتنه وسو دی په دې چې د دغه پښتنې جواب د نور مليانو سره امسته پر د مستحب د چې جواب ورکړي که وخت نه درو ورته وایي چې ولر څه بل ځای پښتنه وکړه نه مقتدی دا حق لري چې ولې ماته نه راکغه بابا شل نور هغه رقم ورس پښتنه ځنی وکړه خو په ما فرض نه چې زه به تاسو په توای درکوم کدی پوسو چې په دغه علاقه کې د دې مسلې جواب کا ارچا ورکوه غلطي ورکې زما زده بیا پر د فرض د کې نور کوه ګناهکار دي لکه دغه د شاهد مسله چې د کدی سزدا کی فسیره فرمای ولا تسمو خواپټکېږي ما سمت و د خواپټکېدو ته ویل کېږي په پښتو یو خواپټه بولي سړی د یو کار مور شي یو خانه کادي د ګردو مرپسونه لالي شي چربي د پسو شوروای ورته وي ورسته بار خلک وای دا ګوره دغه د بالا چې نو مې راوخه خو مې ځنی ګرځي هغه بل ځل خوږي خو چې دی خو چې د پسلم ورکه په خپلې چې دا رقم سمت و دغه چاته ویل کېږي د خواپټه چې دی یو کار زړه مور الله وای دغه نوښتو څه ځان ممړوي اگر چې استحبابي کار دی دا یاداشتونه واخلي در سره به یاداشت کارونه مکوي ولا تسمو تسمو خواپټکېږي ممړېږي ان د دې کار څخه تکتبو چې تاسو نوښته کې هودا پور دا پور چې نوښته کې دغه ممړېږي کته واخو نو د لسی خبر او د لسی د پاره هم خط کلی وای الله وای صغیرا او کبیرا شنه دي کله خو دغه لسی د ماشل ورګ د جنگونه دي کړی نو چې جنگونه دي کړی د خطه په وخت کې ولې زور درکې نوښته صغیرا کښنه پوری او کبیرا کغټ الى اجله در خپل نیټه پر هغه نیټه ورسره وایي چې دغه پورز ما پر دغه سړي باندې دی هغه سړي به درته وایي چې و در دغه اندازې پر هغه مخکې در سره ټاکلي وایي خو اقرار او املا به څوک چې پر چا حق باندې دی مخکې متیر کړل چې حق پر باندې هغه به وایي چې دغه نه پور دی یا لږ یا ډیر د صغیره څخه کښنه د کښنه معنا لږ کبیر خو غټ معنا د مراجع ځنی ډیر دی کنه اصلي خو صغیر او کبیر کښنیو لوی ته ویل کېږي مراجع ځنی لږ و ډیر دی نو الى اجله در خپل نیټه پر چورته ټاکل شوی دی کته نو د دې نوښته فائدہ څنګه د خدا اوس راته وره تاول چې په دغه نوښته باندې د قاضي په مخ کې حکم نه ثابت کیږي چې شاهدان نه ته دونه خطونه راوکه جواد خطونه هغه شاهدی د شاهد راول شاهدی ادا اچ شاهدی ادا کې نه لري نو د خط فائدہ څه الله پیدا د شوی ذالکم ذالک دغه کار کوم تاسو ته نه مخاطبین دغه کسان چې د عقد سره کړی د مؤمنان چې عقد دې په استکی دغه کار علاوه چې ما درته وښاو چې ته څه چل وکړه نوښته خامخا وکړه دا نوښته کلیږي کډيري پرېږدای ما پورته مګوره چې دا ډیر پور دی لیکل غواړي دا لږ دی لیکل نه غواړي یا دغه نوښته چې د کلیږي کډ ډیر اقسطو دا د عدل ډکه اقسط قسط څخه دی قسط عدالت ته ویل کیږي دا ډیره د عدل ډکه د عند الله پنځ د الله پاک د الله په وړاندې دغه کې ډیر عدالت دی عدالت ډیر پکې شامل عدالت څه معنی هغه اندازه د پور ولیکل شي نه ته د سی بره بیا کولای شي چې بره 12 روپۍ عقد پر لاس روپۍ سو دی ګور پر د باندې تجاوز نشي کولای نه د دې سکولای چې 8 روپۍ بره خدا هغه سره لیکلي مودي شایدان خو به ورسره راځي پر دغه عقد باندې تیریږي په دې کې هغه عدالت شبر پای کیږي چې نه مدعي حق سوځي کیږي نه مدعي علیه حق سوځي کیږي پر ولا ظلم نه کیږي واقوم او دا اقوامه ده ډیره بر پای کوون کې د شهادت شاهدی دغه ستا خط شاهد سره هم کومک کوي نه کوي مثلا وسوس وشل کاله بعد دعوات د سری د زینه وته دی چې خطه ته او برای وسم وای ما اختراله علاوه دغه دی شهادت بر پای کې کنه کداغه خط نه وای شاهد خپل متحیر و چې وسو ولې د ډیر وخت خبره د چیرې سوي خط چاته کومه کوي و شاهد ایم استفسد د حقوق ترمنځ تعادل مراعات کیږي خطه ایم د شاهد لپاره کومه کیسه شاهد وس د لاورس په خپل شاهدی باندې هغه دی وای چې په اورز زما د مخ ولې کله هغه توري د بدرسي ویل نه او اقوام او د اقوام دی شبر پای کوون کې دی شهادت وادنا او دا ډیر نږدې دي ان وجه خبره ته لا ترتابو چې تاسو شک من کېږي نه د مثال په تور د معاملې په جنس کې تاسو بار شک واقع کیږي چې ولاکه چې په کالدارو دا سودا سيو که په افغاني سوي که په ډالرو هغه شک ختم شو لیکل سوي چې دغه افغاني یا دغه پاکستاني روپی یا دغه د پلاني ملک ډالر خو هغه په فقط کې الته نو چې د رای به وېستل اما دا غره کم په صفت کې شک نه درلويږي چې دغه روپی یا دغه ډالر یا دغه زر دا بنو سره کمی خو هغه به معلوم سی ورسره ما چې هغه د ملک خبره یا د پلاني ملک روپی یا د پلاني ملک ډالر
د هغه رقم به هغه نیټه نه درڅه ورکېږي چې نږدې وکلي روخوا تاریخ لیکل سوی چې تر دغه وخته دا ستا شک په ټولو ساحو کې چې دی په ټولو اطراف کې چې شک در ختموي الا خو بیا دا خط لازم نه دی بیا یې مه لیکئ ان هغه وخت تکونه کوو دغه ستاسې عقد و قرارداد تجارتن دا داسې تجارت و حاضرتن چې دا حاضر و معنا دواړه شیان لاس په لاس و تدیرونه چې تاسې پر له راګرځوه هغه بینکم په خپل منځ کې څنګه پر له راګرځوئ ته د دې خوا پیسې ورله ورکړې دا خوا شی ده وکې پر له واوښته دا رقم سره لاس په لاس ور الله و یو داسې سودا یې پور نه وي پکښې در اوس خو د پور خبره را روانه وه یا پور نه دی دکاندار ته ورځې ستا څه سلی در څخه دی د ده څه د مثال په طور بینډۍ ورڅخه یا ته سلی ورته ډېر بینډۍ ځینې اخلې نو په دغه وخت کې کتابت غواړي که نه غواړي الله خو دواړه حاضر دي چې حاضر دي دلته به د انکار خبره چې د معنا چې سبا به ضرورت پېښېږي دا بیخي ډېره نادره ده نو لیکل باره نه غواړي فلیس بیا نسته علیکم پر تاسې باندې جناح ګناه ان په دې خبرې کې لا تکتبو چې تاسې نوشتانه فی هذا تجارت بیا نو ګناهګر سره نه لري هېڅ تاسې ته باک نه لري مې نوشته کوه نو مګر بیا ته نوشته مې نه وکړه د شاهدانو کیسه نو څنګه سو الله وایي واشهدوا اذا تبایعتم واشهدوا هم شاهدان ودروي اذا هغه وخت تبایعتم چې تاسې عقد سره کوئ چې بیعه کوئ شاهدان ودروي دا امر د استحباب دپاره دی د وجوب دپاره نه دی ولې خو دا روزمره کېږي دا سوداوي چې دا یوازې دا زه وروز نو د مثال په طور 5 سوداوي زه کوم د کور دپاره ضرورت دی نو پر هغې به شاهدان دروم د کتابت خوښه را معاف کړه چې په دغه ویړي کې نو بره نوشتان نه غواړي شاهدي الله وایي چې تاسې شاهدان ودروئ استحبابا هم پر دغه یې ودروه سیې دي ولې په کوچنۍ سوداوي کې خو دا نه پېښېږي فرض یې که ستا څه مې سرای رانیوي سرای دی د شپېتو لکو ما یې افلاستا څه په 50 لکه رانیوه بس په خبرو کې خطا یې چې نړېږي دا دونه خرڅ غواړي پلانۍ تا چې سودا راکړه ماته سودا مو سره وکړه پیسې مې درکړې سرای مې واخیستې خو دې لاس په لاس وکړه نس اوس دلته که شاهدان ما ورته نه درولي ته بیرته باره بل څوک بیا درته راسي ته زوی مړ زو د شپېتو لکو سرای مې 50 ورکړې ړوند وې سړی وې څه بلای اته باره نو وازه شم وکم هغه وې شم درشم باره ما چې پر تا خرڅ کړی دي نو خو خيار مې ځان ته کښې شو وي وروره درې ورځې ما د پاره خيار دي په خيار کې شریعت امر دي در درې ورځې د مخې بیرته ورځې دروازه ورټکه واخه دا د پیسې جسمانه دي خوښه ز سودا نه کوم هغه یې زموږ سودا جره سره وکړه ته خيار ما ځان ته نه وټاکي دغه به څوک سپینې چې خيار ته وټاکي کې نه وټاکي عوام خیال بولی خیال نه دی خيار خيار معنا ځان ته اختیار اخلم په درې ورځې کې بیرته ما د سودا ما ټول ما توایسه یا زه خلکو خطا استنباره را ته ګټ سو چې دا سره ولاکه په 40 لکه خرڅېشته په 50 څنګه رانیاوه زه در روان سم دروازه در چکم راو بس پیسې ز سره نه کوم ما ته خيار درې ورځې نو دغه د خيار دا وکما وکړه یا تا وکړه خو جنجال پیښیږي کنه نو هغه دی په دا روزمره بیوع کې چې دی پر بینډیو پر بانجونه ما اټکلو په دغه ځای کې مشکل پیښیږي نو الله دا هدایت و فرمای او اشهدوا شاهدان ودروي استحباب دی واجب نه دی اذا هغه وخت بایعتم چې بیع سره کوي سیدی خط نه غواړي کلاس پلاس خط به نه غواړي هغه در معاف مګر شاهد بیا هم ودروي پر هغه سره رشدي ولې یا دغه انکار کوي یا هغه انکار کوي یا د خيار دعوه کوي یا دسی برته پیسې ګرځي پر نه جرا کړي نو ځان نورین غواړم بابا خو هغه ځای پر در کې 50 لکه مدرسه کړ ته یا 15 کمی وي دغه به څوک سپینې دا خبر یا زه ما ته سره پر نه جرا خالي کلی هغه دوی خو نه نورین پکې کې خو د دې د کور خواته خلاص د دې دغه سره دغه مزه غواړم هغه خو بنده خو دغه سره مې درکینه نو هغه خو نه به د کې مستای دغه جنجالات په چاره پکېږي دا په شاهد کېږي نو حکم خو استحباب دی پیدا ماده در ماده وشول لازم نه د چې په ار شي کې به تدري بل حکم سي درته بیانوي ولا يغضار كاتب ولا شهيد ولا يغضار ضرر دې نه رسول کېږي کاتب و کاتب ته ولا شهيد نه و شاهد ته دغه دوه تاوان مرسوي دا څنګه مجهوله ده کاتبون و شهیدون مفعول مرام فاعله ګاند دی ګرامر د لاري څخه نو ضرر دې نو ورسیږي و کاتب ته څنګه کاتب اخته دی ګرای خشته کړی ده زارانه وس دی ګلان پورته کې تو ورته جګړه راځه ته دغه نوښته کوي ته زما لا سوت وګوره زما کالو ته وګوره کلم چیرې دی مشوانه چیرې ته وس ما بیا زما ولا که شی د لاسه کېږي می دماغ کار وس ګلته زه متوجه یا را سره ځه بخمخه دا یو قسم تکلیف دی چې مجبوره کوي بار رقم خبرو ته او څه دي چې کله بس تا در لاس رده شدي چې دا وبس تا په لاس کې ولا اوس وګرځه خلک کاپرانو ولادت تنجمړو هغه نو خدوغه نن زویم نه چې را شواسه فایسره وغړ زما سره ګربه کې د سره ولاړ بس خپل کار دې دغه په مخه اخستې دي زما کار ته نه بیان نه ګورین نو دا ضرر دي چې په غورنه د ترکه دا یو طرز دی بل طرز ده
د سره دای کار نه لري، د سره روان سو چې درځه چې در نوشته کړ برا سره خو نه په بایپاس کې ولا ادرځانو چې روان سو سره شو دی چې دوی درغه ځای بوم تلی او درخښه چې تاسو واسه ورته ویل چې ولازم پیسې پاتې سی ویل ته دا کرایه او کرایه مرله راور کړ ختم نوشته کې دا خو نه بیا پر د تاوان نه بیا سره راځي چراله دای چې کوړه نه نوځي ته هغه د حق الزحمن نور کوي علاوه ته چې د ضرر ورساده شادي خط کې دی زده نو خو دغه خو کرایه جام پر د تاوان کړه دا غو جام پر تاوان کړه کدر دغه لري ځای له چایم پر تاوان په هوټل کې نو کاچه به داس ما ګټه سو که تاوان شته ورسره ضرر دی ورسره سوزا ضرر علی منع کی چوار د واره بیا د کتابت د کار خیال بساتی چې په کار مصروف دی فارغ دی کنه دی کدی نو فارغ میزیرو بیا ته فارغ وخت دی وای دا واسه فارغ مراسب راغه ټیمه بوز بل دا دی چې به ولېږي پر لارې چې تاوان ورسولې دی یا چې ورځ ورته اکړه د سړي ډریور د مسافه تور تابوتی مټره دغه سکول په لار دی نقطې انصاف کې چې واکزنه وای کېدای شي د په موټر 1500 مزدوري کړي وای وس خدامه د خپل ولونو خاپن سي زورته ونه سوارک دغه ضررونه علاوه مور رسوي کاتب ستاده لپاره سیدی کتابت کوي دلته هغه د لپاره چې کوم حق دی اعلی مراعات کی چې دته به سخل خوجي ورکي موږ خل خوجي بوله چپلای ور خرجا کې عباره یو شیرینی یو شی ورته ونس ولا شهید او مش شاهد زیرو شاهدم دغه دی چې تور تر ازال ته پر مسله شاهد سی هغه زه په ګل کې ولاړم زموږ بامونه چې اشادي د ار ورځنی کې مستران را باندې تاواج او تور ته جګدل بدی خبره د پزي وروي چې بس دادونه کده کار پتا مالا کو دغه پتا نه دی پر هغه زما کار کوي بیر دغه د خبرو زیرون مور کو یا دا مطلب د شهیدی کې بیا شهیدی په چمن کې د دې د سره بیان خود د به یو ورځ دغه خوا کوي بیر بل د اخوا هغه مصارف کرایه کې ته د سره بوزه دغه سی بیرته خاجل اسرائیل کې علاوه دا کار مکو خو تاوان جوړ ورساو نو امه کاتب د ضرر خلاص ام څوک ام شاهد دی شکه سړی دغه کم چوس چلوستی برای دغه شاهدم بوتي د کاتبم بوتي د اخوا دغه اسرائیل دغه سره علي نو دا خو د ضرر ورسره په ځکه خدای بار ډېر شمانه دي و ان تفعلوا کتس دغه فعل وکي دغه شاهیه د کاتب یو وخت ورزائع کی استړي هلاک دي فانه فسوق بكم فانه دغه کار چې فسوق دا پس کولی بكم په تسر نو فاسق چې خلکو ته ضرر رسید د څه کار اخلي د کار مراعات نه نکه پس چې دی خروج در اعتدال دي نو خسر اعتدال چې فشا واړه ور خپل حق واړه بل مراعات نه نکه لکه په زمانه کې چې اکثر مش په دغه بلا اختایو واتقوا الله فپای کې نو دا ګرد حکمونه چې بیان سخه ارزای بس دستور دغه دی چې رب العزت خپل احکام بیان کی یو قرارداد چې حکومت به تطبیقي بل د انسان په ځای هغه باطنی او خیر نه باسي چې مراعات وای کو حکومت کې کني د جماعت پر ته لازم دي وتقوا تس وبرری الله تعالی سپه اجرا کې دغه احکام چې د ذکر سو خدای کریمه به خد ډیر احکام متحمل زی مازی پر دا څنګه ورسره رالم شادی په نس دلالت پر کی په توري ترجمه کې دلالت پر کی ما تستغ احکام بیان کړ چې مجتهدین مستنبطي هغه بارا خورا ډیر جنو ويعلمكم الله ويعلم شوونه درکې کوم تست الله پاک الله او تست شوونه درکې دا تعلیمات د الله د طرفه څخه دي دا داس د یو ملک کاکا د یو جاجو د یو بل سړي هدایت نه علاوه د ما هدایت د قران کترانو الله پاک بنعوذ بالله نعوذ بالله کبه یو ځکه قطا وتر زموږ به ګټه نه پکشه د براتو جدا کار وکي والله بكل شيء عليم والله الله عز وجل بكل شيء په هر شي سره علیم خبردار دي ستا ګټ او تاوان ګر رب العزت معلومیږي او رب العزت خلقو په تاوان خبره نه کی چې د دې بخامه خیا د دنیا ګټه پکې به د آخرت ورته کوي نو دا احکام چې الله عز وجل دغه جمله په د پای کې ورواچول چې د هدایت چا د طرفه سو د الله د طرفه او الله په ارڅ علیم دي خطاوي نست پکې کې سمانو اجرا کې موږ وهڅ سوولو دغه غټ آیات په قران کریم کې او چې درجه بالا غټ آیات نه جوړیږي مسلې کدا استیس په ځین کې سولې او دغه خط چې دی مال د لیکل ضروري سول لیکل ضروري نه دي مستحب دي د ارعقد د پاره چې دی مګر په هغه صورت کې کاسرې لړو چټو بار مجبوره خط بلی کې او خط خبره ثابتولای شي نه ثابتولای شاهد غواړي شو خط نه لیکل دا چې نه دی ولیکیم نه ګناکار شکه دی لیکي د شاهد د خطونو پر خط غواړي کنه غواړي د خطونو ضروري نه دي خو بیا هم هغه مستحب دي شکل ویکه چې د شاهد په یاد چې هغه د زما د خط پر دی دغه خط ما په مخ کې لیکل سوی دی د شاهد کوم مسله یې راو نه په خط په یادل نه بل هغه شاهدی به حرام ده په شهادت الزور کې راځي په کبائر ګناو کې ده کله چې په خبره پوسواس شاهدی چې سړی ادا کوي دوه شیانو کې یو غواړي یا بدای
ته چې دوه سودا سره کړې ده زه نه وم هلته حاضر باره ما ته دواړه راغلاست باره ګوره ما پر ده باندې دا شی خرڅ کوي پیسې دغه نه پر ده باندې زما باندې دي دغه پیسې باره بیا راکوي او در فلاني تاریخ پورې اقرار دې راته وکړي هم زه سبا شاید ادا کولی شم هم تا ماته اقرار نه وکړي یا دا چې ته اقرار نه کوې زه درته ناست یم داسې مسله مې ولیده نه تا راته ویلي چې راباندې شاهد شه نه ده ویلي چې راباندې شاهد شه زه ناست یم زما د مخه مو سودا وکړه سبا چې جنجال پېښ شو هم زه شاهدي ادا کولی شم نو هغه اوله شاهدي پر اقرار ده په غوږو یې واورېدله مخکې په عقد کې زه نه یم سوی ما زما د مخه بیان وکړي دا بله شاهدي پر چا ولاړ ده دا پر مشاهده ولاړ ده چې زما د مخه نو په شاهدي کې دوې خبرې ضروري شوې یا اورېدل یا په سترګو لیدل نو به دا دې زده کړي چې نکاح تړل کېږي وایي نجلۍ ته چې شهیدان ور استوي دغه نه سې کېږي چې هلته بله ښځه راغږ کړي پلانی وکیل د دی راشي فاشهد بالله شاهد یم دا خبره د ده نه سې کېږي شاهدي دغه رقم کېږي دی بیا د نجلۍ د خولې څخه اوري به را شاهدي ادا کولی شي او د وکالت لپاره شهادت کله فرض واجب چې دی کوي نو چې د درواغو شهادت ادا کړي د دې پر ځای دغه ورته چې بابا شهیدان مه راوله دغسې زه درته وړم شهیدان خو د نکاح فرض دي نکاح خو دغه د په دا مجلس کې تړل کېږي دلته خو دې 30 لپاره شهیدان ناست هغه خو وکالت دی خلک سره ګډ کې برای لا نکاح الا بحضور الشهیدین هغه حدیث پر هغه وکالت تطبیق چې بابا پر وکالت شهیدان نه لازم هغه خو د ښځې د خوا وکیل درول دي وکالت خو اخبار هم سي کېږي پلار به چې وکیل خلاص خبره خلاص او بل نو دا ښځه اوس خبره شوه چې دا ورا راله ښه ورجې غوښې وخوړه ولې ټکان اوس پر اوس د ښځې څه پوښتنه کېږي پر دغه وخت خو ښځه په ګولۍ ولې ولاکه درته وایي چې زه نه کوم دا سړی ولې خو یې د پلار زړه ور بخرې نو که ته که مشورې کوې واقعي شهیدان پر درې چې اصلي سره خبرې لا نه یې کړي وایي نجلۍ ته وایي چې زه ما وکیل کوې که مې نه وکیل کوې هلته نه کوې وکالت دلته چې ډوډۍ وخوړه سوه شیرینیانې وویشل چې مټران کوڅې ډکې دي ته اوس ښځې ته سړی وراسې دا خو مازې یو عالمرویي یوازې د خلکو پر چا باندې غولهدنګي ده یا مازې د غابازي او چلبازي ده چې زه خو دغه نه اچاتکار یم خپل پر سر زه کار نه کوم ګوره ما د نجلۍ څه پوښتنه کوم نو خو هر سړی وایي چې ته د نجلۍ هغه پوښتنه وکړه چې نجلۍ انکار هم کولی شي هغه وخت کولی شي چې په څه د موټرانو نه یې ډکه د خدای مخلوق نه یې راغلی باره دا ویلې چې بابا دا سړی زه نه کوم اوس خو که دا سړی غل دی که دا شرمش دی که دا ړوند دی که دا ګوټ دی خو دا خوارکۍ مجبوره ده باره به وایي زه نو اوس څنګه بابا په دا دغه نه خلکو کې وشرموم نو اصلي خبره کومه یوه شوه شهیدي چې ادا کېږي یا چې په خپله ځینې دی اقرار درته وکړي یا په خپله هغه عقد چې دا لور و پلار سره ګډ دا ورته بابا ما ته وکیل کړی ده ته غږ نه کړي دی ځینې وارې بره وایي زه شاهد یم چې دی وکیل او یا دا درته وایي چې ورشه زما پر اقرار شاهد شه او دغه چې د خونې څه نورې ښځې نارې ورته راوړي دی به راځي په مجلس کې شاهدي ادا کوي دا غلطه ده ګناه ده شهادت الزور بلل کېږي نو په شاهد کې بل عدالت شرط دی عدالت دا معنی په فسق به دی نه یې اخته فسق ژره خریل فسق دی دا فاسق دی په امت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژره خریلې به درته ودري یو ورځ یې نه یې خریلې نور ګرده کلینشیپ دی ورته وایي دغه کلینشیپ یې درته درولي په اشهد بالله شهادت ادا کوي وزدي شهادت ته قبلې نو دا خو نه قبلېږي دا رقم په شاهدي کې دغه شی باید مراعات واخر دعوانا الحمد لله